السلام علیکم ورحمت الله. قدرمن لیدونکو، روژه خو راورسېده، موږ تاسې ټول ورته خوشحاله یو. الحمدلله که د هر مسلمان دغه ارمان وي چې روژې ته ورسېږم او په روژه کې ډېر څه وکړم، هغه ابدي ژوند دپاره چې هغه نه ختمېدونکی ژوند دی. د دې تر څنګ چې ورته خوشحاله یو، ورته خفه هم یو. روژه ده، لږ څه ټایم پاتې روژه ماتې ته یو خورکۍ راته بار بار زنګونه کول چې زه په کور کې هېڅ هم نه لرم، زما ماشومان نهاره دي، وږي دي او د روژه ماتې دپاره هم څه نه لرو. همدغه روژه ماتی او د هر څه د خورکۍ خبرې موږ سره تر اخره پورې وګورئ. راځئ دوی روژه ماتې هم ګورو، دوی سره خبرې هم کوو. د سعادت ورځې دي، د لوږې تندې امتحان دی، تشریف راوړئ. راغلو د دوی روژه ماتې ته. روژه ماته کې ډوډۍ هم شته الحمدلله. هغې تر څنګ یو کاسه کې ماته یو بل څه هم ښکاري. خورې دا څه شی دي؟ دا چا درکړي دي دغه؟ دغه ورځ د دوې ورځې مخکې، یعنې د دوې ورځې مخکې د چا داسې کې بزرګ او خوستې وه مو ځي ته یې درکړې وه. بیا مو پخانه او نن یې روژه ماتې په خاطر مې ستل دي پخانې دي چڼډې دي. دغه وریجې مو کله پخې کړي دي؟ دا مې وریجې غرمې پخې کړي دي د ماشومانو په خاطر، یعنې 28 ما یې کړي دي. دا ګاونډیانو جلکای ویسر وړل تاسو په خپل ډلې په سترګو مور کور کې غوړي وریجې چې لري؟ وړه خو دا هغه نه ښایي، مې وریجې نه لرم، په خدای که لرم، یعنې خدای لوی ته کړل. زما لوبیا نشته، دال نشته، یعنې دا شیان خو نشته، رخوزه نشته چې وایي خو هر شی په دغه دسترخوان کې خو 2 ساعت دلې وایي. روژه ماتې کې خو هر شی خوند کې، شنه خوند کې، ترکاري خوند کې، هر شی خوند کې چې خورئ. مورې تو خپل څه شوي دي؟ ما بخاطر این بیام یکی در جمهوریت وقتی که ما پروژه خودتا که با مورد پروژه خودتا فاکر این دا آکر ام که مداب که زخمی دو پروژه گوتر پکی دا خیر ده مورې، خیر ده، خیر ده. دا میخینه دا این دا کبال تر رشیم بگیر اکبر خان که میچی خاطر دا بر از پنده کنو کشم با پکرو کشم چی دا چاو باشم بس تو گودی دم دم په دغه کبیر هسپتال کې دغه اگر بیچاوه پلاستر مرچول دي خو نه یې دوایي خوړل دي، نه یې په قرآن کې ایوه بیا نه کې خوړل دي بینی شو دو د باندې نه کې خوړل وینې مورې؟ خو نشته دا ځای مې دا یو ګړی چلوي دغه، یعنې دا کسه دا ژوند دی، دا زندګي دو، دا مې تېروه پسې دا دومره روژه دی، یعنې دا چې کم درته وښایم، یعنې د روژغان بنده د الله مخکې راوي که نه چې دا 2 هغه کېږي 2 میاشتې کېږي که موږ داسې روژه په غوښه مو ته کړې وي، مو د هغه لکه سام، یعنې په الله مې د لکه سام وکړل، یعنې دا رقم ته ژوند دی. خو دغه یعنې په دغه داسې ورځې راغلي چې دغه وړه ماشومان ناوروي؟ داسې ډېر دی چې دا سپینې وریجې دغه ولته یوه کونډه د پوسې مونه یې مینږي هلک خاک بیا هغې مې تر لګلي، یعنې یوه کونډه د بلې کونډې څخه معاف که نه خو نه داسې خو چې یو دا څیک چې په رښتینه مسلمان وي بل مسلمان کومک خامخا کوي، چې مجبور نه وي سړی والا که چاته نه زنګ وایي نه چاته ودرېږي نه چاته مورې مو ته ګڼ زنګونه وال ډېر خفه کړم، ډېر دې د مجبوریت و چې مجبوریت نه وي سیني اجلکه یوله ذکر راغله لیر مې وي چې مورې چې دغه رخوزه موږ هغه کوم ته چې زمانه رخوزه نشته 15 روپۍ په جیبه کې مې یک ور مې کړل مو ته چې وشه وړه یې راوله ذکر وي سر هغه بې خونده شربت ولته یخي دي خو څه وکړو خو بیا په دا حالت موږ شکر وباسو. لیدونکو تاسو زما د کونډې خور خبرې واورېدلې چې دوی بلا ستونزې بلا مشکلات لري. څه غواړي هغه شتمنونه چې په خارج کې دي او مسافر دي څه ترې نه غواړي؟ زه د شتمنونه نه چې ټول مؤمن مسلمان ورونو ته دا یم چې یو غریب لوس چې ونسئ بس خدای پاک به ته جنتي نه په نصیب کړي. زه دا غواړم چې موږ سره داسې کومک وکړي چې دا روژه په خیر مبارک روژه ده، دی پورې هم به خیر ده وکړو، موږ ته دا دومره هغه شي چې نه ژوند باندې تېر شي هغه شي دومره ګزران هم وشي د بچیانو به لوسونه په دسترخوان به ته نسي. زمانه داسې خندنه وه خیر ده مورې، خیر ده. شپه برسپیرم اذان هم وشو، روژه باید ماته کړو مونږه، اذان وشو. مهرباني ده روژه مو ته خیر صحیح خورئ. راوړی رمضان دی تشریف راوړی رمضان دی د عبادت ورځې دي د سعادت ورځې دي د عبادت ورځې دي د سعادت ورځې دي د لوږې تندې امتحان دی تشریف راوړی. قدرمن لیدونکو
هیڅ کله موږ داسې فکر نه کولو چې زموږ په هېوادوالو باندې داسې یو حالت راځي. په دا دسترخوان کې د دوی چې خپل دي فقط دغه سپینې وریجې د دوی خپلې دي، د دوی خپله پخې کړي دي. نور د ډوډۍ هم بل چا راوړي، سړه ډوډۍ ده. ټیم دي دغه شیان خپله خورکۍ ول چې بل چا راوړي فقط ساتلي وي چې روژه ماتې دپاره. دلته فقط د شربت په ځای سپینې اوبه دي او د نورو شیانو په ځای سپینې وریجې دي. چکني هم بل چا ورته راوړي، دوی خپله چکني نه لري. مورې څه غوښتنه کې هغه خلکو له غوښتنه کوم چې هر څه کمک سره وکړي الله دی آبود الله دی دین دنیا جوړ کړي الله دی ویسور کاریوب نه کړي. دا ویسوري کاریوب مې دي زمانه چې پنځه پیزه نشته سره دا یې دا ډاکټر راته ولیکل چې وي خوره شوده خوره چې الله دې خاصول کوي شوده په څه شي وکړم شربتون خورد پر خاطر تلین دغه به سپیره نقصان تراد په خدای قسم د کمان نقصان او پسی چې ازاران نو چې وری پاینه او پلی توغون د ډاکټر و چې دغه د تطبیق پر زمانه دا کومک چې تاسو خدای د تاسو سره کومک وکړي چې هر څه کومک مو سره وکړي سره د خدای کومک ځکه چې موږ ډېر غریبان یو ښه وخت هم تېر کړی و چې داسې دروغونه په دا به خدای پاک ته تشکر زمانه زه خو په عمر تېره یم خدای ستا روپو لیدونکو زما د مور په خبره وایي ښه وخت مو تېر کړی خو اوس خدای راباندې راوستله خدای رانه هر څه واخیستل بچیان یې واخیستل ترېنه ژوند زندګي واخیسته ترېنه کنې ښه وخت ښه زندګي وه خو اوس چې الله راوستله راوستله دلته هم د الله پاک یو امتحان دی موږ داسې باندې راځي چې په دې روژې مبارکه میاشته کې د داسې کونډو د داسې یتیمانو هغې سره همکاري وکړو هغې سره کومک وکړو چې هغې هېڅ نه لري په کور کې. مورې په کور کې مو غوړي شته؟ رښتیا ووایه. رښتیا درته ووایم چې غوړي نه لرم، هېڅ نشته غوړي کور کې؟ غوړي نه لرم. د یعنې دوه ټیمه غوړي لرلمې دا درویغ نشم تکه دوه ټیمې د یو اسمې پخ کړ دی یعنې هذه کې ټینګای اخلي خو وریجې دغه وریجې مو په وجه پخې وکړئ دا وریجې پردی خلکو ورکړي دو دغه وریجې پخوم هر وخت دوه ټیمه داسې یو من وریجې به وي دی نه زه نه هېڅ وریجې راکم نه لوبیا نه د مړۍ شا درکړله دا مړۍ یعنې دا سړه مړۍ دلته چې ولې ځای کې پیرې ګاونډیون مو دی ډېر مخکینی خلک هغه بیا دومره خدای د ښه سره وکړي شاید شته ماشومانو ته بیا مې هغه دغه مړۍ غرمې ورلګلې وې سړه ده بلکل غرمې یعنې ته خپله ووینه بیا مې دا په دسترخوان کې پټه دی نه پټه سوتلې وه دی ته مې د نګي وریجې غرمې پخې کړې وې لږ سپی مې ورته زیړې وې دی ته مې درکړه څه غواړې هغه خلک چې شتمن دي څه غواړې نه هغه خلکو دا غوښتنه مې دغه خلکو نه دی که دلته وي که ننه په دا هېواد کې وي که بهر هېواد کې وي که هر چېرته وي خو دا غوښتنه مې ته نه دی چې خدای په خاطر موږ سره ډېر کومک وکړي ځکه چې موږ هېڅ شی نه لرو هېڅ شی نه لرو خو مقصد ډېر راغی یو ډېر غریبان یو چې غریبانو سره کومک وکړي خدای سره بیا خدای وکړي بېشک نو خو ډېر غریبان یو دا خو ډېره ضعیفه یم دا خو نه جګېدای شم نه ټیټېدای شم په پوک مې داسې کړم بیسي ورنه څه ویل غواړې ته څه ویل غواړې زه دا ویل غواړم چې موږ ته د په هېواد کې نه دي او که د هېواد نه بهر دي موږ د شتمنو خلکو نه غواړو چې موږ سره کومک وکړي په دې هغه کې موږ سره کومک وکړي. لیدونکو د دوی خبرې تاسې واورېدلې د دوی دردونه تاسې واورېدل چې په هېواد کې بلا دردونه بلا ستونزې دي. الله دې زموږ په وطن باندې رحم وکړي. دا خپرونه په دې هیله پای ته رسوم چې بل ځل راځم د دې مور سره موږ ډېر کومک وکړو ډېرې مرستې وکړو او زموږ هڅه به هم دغه وي چې موږ د داسې کونډو د داسې یتیمانو داسې بېچاره خلکو غږ تر تاسو در ورسوو او هر ژموده کې تر تاسو در ورسوو موږ دغه لړۍ به انشاءالله تر اخري حده موږ کوشش کوو روانه به وي چې موږ روژه ماته هېڅ په خپل کور کې ونه کړو داسې کونډو یتیمانو سره یې وکړو. نو دا خپرونه په دې هیله پای ته رسوه چې بل ځل راځم دوی سره کومکونه او مرستې وشي. تر بیا ښې چارې ښه وخت درته غواړم. عالم او كجاهل دا مؤمن عالم او كجاهل